نوالو زه یم قیوم قیوم د تکل چینل د لارې یو مازدیګری د خپلو ملګرو سره شاعرانو او ادیبانو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا غیر رسمي مشاعره ده. په دې کې موږ سره چې کوم زموږ مشر دی ښه لیکوال شهید الله شاهد صاحب دی، ما سره خوا کې چې کوم دی دویم زموږ ښه لیکوال ملګری او د تکل پاڼې چې کوم دی خاوند جعفر علي جعفر صاحب دی. زه په خپله قیوم قیوم ما سره خوا کې دی ګس اړخ ته چې کوم دی مسرور پښتون صاحب دی او موږ سره شاته چې کوم دی په کټ کې چې کوم ناس یو ملګری دی چې ګل محمد مسرور یادېږي. نور زموږ مینوال مشران دي. زموږ دا غیر رسمي مشاعره ده او نن دوی دا مازدیګری چې کوم دی مشاعرې ته ورکړی دی او دا مازدیګری د دې شاعرانو په نوم دی. راځئ چې په خپل زړه کې زه یاران نه پرېږدم، چې په خپل زړه کې زه یاران نه پرېږدم، زه په کعبه کې نور بوتان نه پرېږدم. او زما د جون ښکلی کشمیر روان کو، زما د جون ښکلی کشمیر روان کو، ستا د یادونو کافران نه پرېږدم. او یا زما مورې ته دعا کوه بس، یا زما مورې ته دعا کوه بس، زه به د زړه کې یو ارمان نه پرېږدم. او که دا رښتیا وي نو معلوم به شي اوس زه موارزه قیوم خان نه پرېږدم. په دې شعرونو باندې مسرور پښتون صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل کلام ستاسو وړاندې کړي. مسرور پښتون صاحب. قیوم خان قیوم صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د غزل نه مخکې ته یو قطعه ډالۍ کوم. اے زلفونه دار جوړ که پانسی کا، اے زلفونه دار جوړ که پانسی کا، اے مسرور منصور کا مجنون شوی دی. جنگ کې زیږېدلی جنگ کې لوی شولو او سر یې په تلي کې زرغون شوی دی. غزل لجي چې د شملورو پسې دی. ځانونه سړي بولي خو نه ښځې دي او نه نر دي، ځانونه سړي بولي خو نه ښځې دي او نه نر دي، او قابل د لوپټو دي بې مطلبه شملور دي. ځانونه سړي بولي خو نه ښځې دي نه نر دي، او قابل د لوپټو دي بې مطلبه شملور دي. دستار که د ټیپر د پاڼو هم وینو باچا دی، دستار که د ټیپر د پاڼو هم وینو نه باچا دی، او څوک دومره قدر نه وایي سرونه که ټیپر دي. ته خپل مپات کوه مړه پردي غمونه پرېږده، ته خپل مپات کوه مړه پردي غمونه پرېږده، او ای غم دې رانه زوړ نه کي غمونه زورور دي. دا څه کړې مړه ځان باندې ټول خلک شکي کړل، دا څه کړې مړه ځان باندې ټول خلک شکي کړل، او دا ستا ټولې قصې د تناره او د ګودر دي. او شوقي چې د خوردوی نو عادت به دې خراب کی، شوقي چې د خوردوی نو عادت به دې خراب کی، او چې سر له خېټې زار کړي په دربار کې منجور دي. او ملالې راټپش ایوبي جذبې سړې شوې، ملالې راټپش ایوبي جذبې سړې شوې، او لښکرې د پیرنګو راختلي په سنګر دي. او که هېڅ راته منکر نه وو له خپلې ملامتې، که هېڅ راته منکر نه وو له خپلې ملامتې، او زه هم ترې خفه نه وم دوی تر اوسه مرور دي. وختونه بې باوره نن د یو سبا د بل دي، وختونه بې باوره نن د یو سبا د بل دی، او حالات داسې بدلیږي په مثال د جوارګر دي. او مسروره کونړیه لغمانچل کې راته ګیري، مسروره کونړیه لغمانچل کې راته ګیري، او چالاک د اشنغر که د پیښې د پېښور دي. مننه. ډېر ښه مسرور پښتون صاحب، مننه جي. ستا په لیدو مې ستا د حسن اندازه واغسته، ستا په لیدو مې ستا د حسن اندازه واغسته، د ټول جهان مې یو نظر کې تماشه واغسته. او
بچی مې وې زما به هم خلک عزت کوي اوس بچی مې وې زما به هم خلک عزت کوي اوس دا جی خبر یې چې ما ځان له تمانچه واخیسته او په دې شعرونو باندې زه